السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیوډي کې به زه تاسو ته د ډایل فیډ کم موبایل د ډایل فیډ چې تاسو ته ښکاري د دې یو ډیر ښایسته ډیر خوندور او ډیر پیدامن سیټینګ راښایم. هغه داسې سیټینګ چې تاسو په دې کې خپل عکسونه خپلې ویډیوګانې خپل پرسنل انفارمیشن پرسنل ډاټا څنګه پټ ساتلی شئ، مطلب داسې ساتلی شئ چې د چا به پې شک هم نه راځي. که تاسو وګورئ نو دا خو سمپل دلته کې اوس ما سره ډایلر دی، ټیک ده. د دې نه زه هر چاته کال او غیره کولی شم. دا وګورئ تاسو دلته کې نمبر ورکئ نو ډایل فیډ ښکاري که نه، ټیک ده. تاسو ته بالکل صفه ډایل فیډ ښکاري، خو په دې کې دننه ما سره یو لاک دی، په هغې کې هیډن ایپس دي، زما خپل پرسنل عکسونه ویډیوګانې هر څه چې دي هغه زه دې کې پټ ساتلی شم. نو قدرمنو دغه طریقه به درته مکمل راښایم په نوي ویډیو کې. دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. د دغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن کې هم شته دی، کمنټس کې هم شته دی. تاسو هغه ځینې نه دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، ټیک ده. کله چې دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ نو اوله کې به دا تاسو نه پاسورډ غواړي، مطلب هغه پاسورډ دی له ورکئ کوم چې تاسو خپل لاک لګول غواړئ. مثال په طور دا وګورئ 1 2 3 4 5 6 دا زما پاسورډ شو. دلته کې تاسو ګورئ هغه هر څه چې دي هغه ماله دلته کې راغلل، هغې دی مکمل سیټینګ چې دی هغه ماله دلته کې راغلی. دا وګورئ تاسو دلته کې لینګویج سیټینګ شو یا الاف سکرین کیپچر. الاف سکرین کیپچر مطلب دا دی چې دا ته کله الاف کې نو بیا که څوک چېرته ډایل فیډ کې ګوتې وغیره وایي چاته پته هم ولګي چې دا مطلب فلاک دی او غلط پاسورډ ورکړي نو هغه به تاسو له ډایرکټ هغه نیسي. دې نه علاوه دې کې فنګر پرنټ لاک هم شته دی، دا اتومیټیکلی فنګر سره هم لاک کېږي، کولاویږي. دغه شانتې د دې کوم آیکون چې دی هغه تاسو د دې ځای نه چینج کولی هم شئ. بل یو سیټینګ پکې دا دی کله چې تاسو هوم سکرین باندې ډبل کلیک وکړئ نو اتومیټیکلی دا کولاویدلی هم شي. دا به دې ځای نه تاسو آن آف وي دا به آن کوي. بیا دغه سیټینګ داسې دی چې کله تاسو په ډایل فیډ باندې مطلب په د ډسپلی باندې 2 پیریډ فلپ وکړئ، ټچ وکړئ نو دا به اتومیټیکلی تاسو دغه لاکر کولاف کړي. اوس دې کې دلته کې تاسو ګورئ هاید ډوول ایپس. اوس داسې ایپس مطلب ګیلري شو، ما سره فوټوز شو، ټیک ده. دا دې کې زه هایډ کول غواړم نو دا وګورئ امپورټ شو، صحیح ده. دلته کې دا دې ځای کې ته څه شو امپورټ شو، دا دې ځای کې بالکل فټ شو. اوس چاته دا پته نه لګي چې دا ډایل فیډ شته دی که نشته. اوس که زما موبایل څوک ډېر وګوري را وګوري دا وګورئ دلته کې نو هغه ته دا پته نه لګي چې دې کې دا کم سکرین لاک کم ایف لاک چې دی دا شته دی که نشته دی. دا وګورئ د هغې مکمل سیټینګ ما تاسو ته راوښودلو چې پاسورډ یې څنګه دی. دغه شانتې تاسو خپل پاسورډ چې دی هغه د دې ځای نه بیا چینج کولی هم شئ. دا وګورئ کم پاسورډ چې دی دا سمپل د دې ځای نه تاسو څه کولی شئ چینج کولی هم شئ. دا وګورئ کم پاسورډ تاسو خوښ وي هغه پاسورډ ورته ورکولی هم شئ. دا وګورئ دلته کې دا زما اوس پاسورډ دی. دې نه علاوه هایډ فرام ریسنټ دا پکې هم یو آپشن شته دی، دا تاسو د دې ځای نه هایډ کولی هم شئ. ملګرو ډېر ښایسته اپلیکیشن دی، ډېر فایدهمند اپلیکیشن دی. که څوک خپل پرسنل عکسونه ویډیوګانې یا ډیټا ساتل غواړي پټه چې څوک یې ونه ویني نو هغو دپاره ډېر لازمي اپلیکیشن دی. قدرمنو دا به نننۍ ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.